که تاسو د قمر بنسټ د سکالرشیپونو د نوملیکنې په برخه کې ستونزې لرئ، مشکلات لرئ، پوښتنې لرئ، تاسو کولی شئ چې دغه لارښود ویډیو وګورئ. مکمل د ثبت نام طریقه پکې واضحه شوې ده. ورونو او خویندو، موږ به تاسو ته انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته یو راهنما ریکارډو چې تاسو څنګه کولی شئ د قمر بنسټ سکالرشپ ته ثبت نام وکړئ. تاسو به راځئ دلته یو نوی ټیب به خلاصوئ، د قمر ویب سایټ ته به ځئ. کله هم چې تاسو قمر ویب سایټ ته راغلی، دلته زمونږ ایجوکیشن بخش ته راځئ، بیا په سکالرشپ باندې کلیک کوئ. سکالرشپ برخې ته چې راغلی، دلته اپلای کلیک کوئ. کله هم چې دلته راغلی، ځان ته یو اکاونټ جوړوئ، خپل نوم ورکوئ، مثلا احمد. راځئ یو خپل ایمیل ادرس ورکوئ، احمد خان 123 مثلا @gmail.com. دلته یو پاسورډ ټاکئ، احمد 123. دا پاسورډ شو، نو ځان رجسټر کوئ. چې کله رجسټر شي، دلته خپل ایمیل ادرس لیکئ او خپل پاسورډ لیکئ. چې کله هم پاسورډ ولیکه، ټایپ که، نو تاسو ځئ اصلي صفحې ته، یعنی لاګین کېږئ. چې کله لاګین شوئ، دلته پروسیډ سبمیشن وهئ. دلته راځئ، خپل نوم لیکئ، هر څه چې احمد. دلته خپل سر نیم لیکئ، صافه، تذکرې نمبر خپل اچوئ. دلته راځئ، خپل تاریخ تولد انتخابوئ، کال مثلا هر څومره چې زه یو کال انتخابوم، مثال 2021 فبروري 2 تاریخ. سمه ده. دلته جنډر میل، خویندې کولی شي فیمیل انتخاب کړي. پښتو برخه ده، همداسې راځئ، د پلار نوم خان مثلا. منتلی فامیلی عاید هم څومره دی، 10,000 افغانۍ. مصرف هم څومره دی، 20,000. هر څومره چې دی دا دقیق ولیکئ. فامیل غړي هم څو دي، 6 نفره. عاید هم چې شی دی، مثال فکر وکړئ چې تاسو چیرته وظیفه لرئ. سټیټس چې شی دی، لو انکم، هر څه چې دی تاسو ولیکئ. دلته راځئ، تذکره خپل انتخابوئ. تذکرې کې تاسو کولی شئ چې مثلا هغه کوم فایل چې دی د تذکرې هغه PDF اپلوډ کړئ. په دې ځای کې پروفایل دی، یو پروفایل عکس تاسو انتخابوئ. پروفایل عکس هم انتخاب کو، تذکره هم انتخاب کړه. سیو او کنټینیو. مخکې ځئ، کې خپل شمیره لیکئ، مثلا 0808850 یو شمیره ده. ایمیل ادرس خپل لیکئ، احمد. هماغه ایمیل ادرس هم چې ورکړی، احمد خان 123@gmail.com. خپل اصلي ایمیل ادرس لیکئ. دلته مثلا ولایت هم لیکئ، هر ولایت چې دی ولسوالۍ خپله راځي. کلی مثلا لیکئ، قره باغ، هر شی چې دی. ریلیټیو نیم، نوم یې څه شی دی، محمود. سم کېږي، فکر وکړئ چې مثال پلار هم دی. شماره یې څو ده، 0808804 مثال. که دلته غواړئ خپل د فیسبوک لینک او هغه واچوئ، ښه خبره ده. نور هم داسې مخکې ځئ. کله چې دلته ایجوکیشن انفارمیشن ته راځئ، خپل د مکتب نوم لیکئ، مثلا احمد شاه بابا مکتب دی، مثال کوم ولایت کې دی. فکر وکړئ هر ولایت چې بغلان کې دی. ډسټریکټ کې راځي، څونه فیصدي ده، 90%. تاریخ مثلا د فراغت تاریخ هم کم دی. دلته راځئ، خپل هغه کال پیدا کوئ چې د فراغت کال هم دی. فکر وکړئ 2015 کې فارغ شوي یاستئ، جنوري، هر تاریخ چې هغه تاریخ لیکئ. انګلیش پروفیشنسي هم څنګه ده، ایډوانس، لو، هر څه انټرمیډیټ. راځئ، سکول ډیپلوما خپل انتخابوئ. سکول ډیپلومې ته مثلا هر فایل هغه فایل انتخابوئ. دلته سکول ډیپلوما کې تاسو کولی شئ چې دغه د خپل د مکتب هغه مخکې صفحه چې ده د شهادتنامې هغه اپلوډ کړئ. او د سکول ټرانسکریپټ کې شاته چې تاسو کوم نمرات دي هغه اپلوډ کړئ. که چیرته تاسو شهادتنامه نه وي، تاسو سره 3 کلن نمرات دي، نو تاسو کولی شئ چې په دواړه ځای کې 3 کلن نمرات اپلوډ کړئ. هم دلته 3 کلن نمرات اپلوډ کړئ، هم دلته 3 کلن نمرات اپلوډ کړئ. او که انګلیش کوالیفیکیشن لرئ، هغه هم تاسو کولی شئ اپلوډ کړئ. سیو او کنټینیو. مخکې ځئ، دلته ورک ایکسپیرینس که کوم ځای کې کار کړی دی ضرور نه دی، خو که کار هم کړی ایکسپیرینس لیټر او هر څه اپلوډوی شئ. موږ به مخکې لاړ شو. سکالرشپ
نیشنل انتخابوي، خپل ولایت انتخابوي. موږ درې ولایتونو کې هغه دي، که څوک کابل کې دي کابل انتخابوي، که څوک ننګرهار ورونه به ننګرهار انتخابوي، او قندهار ورونه به قندهار انتخابوي، خویندې ورونه. کابل مثلا زه انتخابوم، اول چې د کمپیوټر ساينس اول ورپسې مثلا BBA ده، دریم انتخاب مې انجینری ده. سیو او کنټینیو وهئ او مخکې ځئ. دلته راځي تاسو مثلا پلیز پرووایډ ا کمپریهنسیو ایکسپلینیشن اف یور ریشنل ان چوزینګ دیس پارټیکل ډپارټمنټ. دا ډپارټمنټ هم ولې انتخاب کړی دی، دلته مکمل ولې مې انجینري انتخاب کړی، دلته هغه دلایل لیکئ چې مثلا هر څه چې تاسو لیکئ که نه، هر څه چې لیکئ have chosen whatever etc. صحیح دی؟ هر څومره حرف چې لیکلی شي ولیکئ. او فیوچر پلان هم څه شی دی، مثلا I want to be، هر څه چې لیکئ etc. ټول لیکئ، مکمل خلاصیږي. هر څومره حرف چې لیکلی شي مشکل نشته، خو خلاصې ولیکئ، خلاصې ولیکئ، مهمې خبرې ولیکئ. دا به ډېر ښه چې تر څو تاسو دلته به کنفرم به ولیکئ، سیو او کنټینیو. چې کله سیو او کنټینیو مخکې لاړئ، ستاسو مکمل پروفایل جوړیږي. دلته تاسو ګوري تاسو ادرس، خو دا متاسفانه ایډیټ کولی نه شئ. دلته ګوري هغه شو، دغه ستاسو مکمل پروفایل شو. دا پرنټولی هم شي او مثلا سکرین شاټ هم ترې اخیستی شي عکس. دلته به سبمیټ باندې کلیک کوئ. کله چې سبمیټ باندې کلیک کړو نو تاسو ته به داسې یو آپشن راشي چې ریکارډ کریټډ سکسسفولي. دلته تاسو اپلیکیشن سټیټس دی چې پینډینګ دی، دا تاسو مین هغه دی پیج دی. نو کله هم زمونږ ټیم چې کار کوي هغوی بیا تاسو امتحان ته انتخابېږي. د امتحان نه وروسته دلته به تاسو ته معلومیږي چې امتحان ته انتخاب شوي، نمرات کې کامیابه شوي، انټرویو ته راغلی، تاسو کور نه لیدنه وشوه او آخري سکالرشپ تاسو ته وشو. نو دا تاسو عمومي هغه مین پیج دی. دلته کولی شي چې بیرته بیا د ځینه لاګ آوټ شي او بیرته بیا خپل دغه پیج ته راشي. دغه ستاسو ایمیل چې کوم دی، مثلا احمد 1 2 3، بیرته همغه پیج ته خپل راشي او دلته خپل ډیشبورډ کې وګورئ چې تاسو امتحان ته شي. تاسو ته بیا ایمیل راځي. کله چې تاسو انتخابېږئ د سکالرشپ لپاره، تاسو ته د ځای موقعیت د امتحان لپاره تاسو ته ایمیل راځي، بیا همغه ځای ته راځي د امتحان لپاره. مننه، خیر اوسئ.